هغه به ما ډېره پخوا تړله هغه چې ما به په تا ملا تړله ښه وه چې یو قدم وروستو لاړو ګنې نو خوله به هم د چا تړله. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان راغلی و د یوې نوې مرکې سره سپید سنګ علي محمد کې ناست یو د شیردل خان شعور صاحب خوا له راغلی و چې پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی، هېڅ د تعارف محتاج نه دی. ډېرو مینوالو هم کلامونه اورېدلي دي، نو بالکل پروګرام کې به د مونږ هم کلامونه ریکارډ کوو. نو راځي چې په شریکه ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. نو شیردل خان شعور صاحب پروګرام کې ورته هرکلی ووایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ستاسو د ټول ټیم، ستاسو د ټولو ملګرو، د احتشام صاحب، ستاسو د کیمرامین د جنید معصوم صاحب، او خاص کر ستاسو د انضمام بی او د زما د دې راغلو ملګرو چې ما سره کوم نن زما هم نوا دي او ملګري مې زړه د کومې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره ګرم موسم کې او لنډ تنګ وخت کې دومره وخت وکړو تر ما پورې رالي. ډیره مننه. ډیره مننه ستاسو هم کوو چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت ورکوو. یو جهان مننه هم کوو. پروګرام کې به راسره کلامونه هم شریکوئ، خو په خپل ادبي سفر باندې هم لږه رڼا واچوله. نو ډیره ما خو تقریبا چې د ډېر وخت نه د وړوکوالي نه شاعري شروع کړې ده، خو داسې ډېره مزه به مې نه وه، او ځکه د هغې وجه دا وه چې شعرونه به ما لیکله او بس کېښودل به مې د دې د وجې نه چې عمر مې کم و، نو چاته مې ویل نه مې بیا به راپورې خلک خاندي او مذاق به مې وړاوئ چې یاره د دې عمر ته وګوره او دې کار ته وګوره. او بیا خلکو سره خو ټاپې هم شته چې هغې وایي چې یاره دا جوړه شک دی او پلانې دی ډینګ دی. حالانکې د شاعرۍ د عشق و محبت سره ډېر داسې تعلق نشته. دا د انسان داخلي کیفیت دی چې دا د لفظونو په شکل کې بهر راوځي، چې هغې ته یو منظوم ترتیب ورکړی شي او هغه د ښو لفظونو په جامه کې لکه د ناوې اخیسته کړی شي. باقایا چې کوم دی ما د وړوکوالي نه شاعري کوله، او اوس وخت کې چې کوم دی ما سره زما چې کومه مجموعه ده تقریبا د کتاب برابره زیاته به مي. اوس چونکې زه طالب علم یم، نو په هغې کې زه خپل ځاني کار مار کوم، د هغې تصحیح کوم، د هغې کریکشن کوم او ټیک کوم را ټیک کوم. ځکه چې زه کله مونږ ګرځو را ګرځو نو د هغې د ځان نه ښه شاعران ووینو، نو د هغې مخکې مونږ له شعر ویل مزه هم نه راکېده. ستاسو لویوالی دی او زه به ده ووایم چې دلته تر دې ځای رالي زما شعر وویل، حالانکې زما شعر د اورېدو قابل نه دی، ځکه چې مونږ هغه هېڅ قسمه څه نه راځي چې هغه مونږ عوامو ته شو کړو، د هغې زړه پې وګټو. ډیره مننه. بالکل مینوالو به ستاسو هم کلامونه اورېدلي، مخکې هم، خو نور کلامونه به راسره هم شریکوئ. پروګرام کې درنه یو تپوس نور هم کو دوه چې پښتو ادب کې نور هم صنفونه ډېر دي، نو په کوم صنف کې تاسو ډېر کار کوئ؟ زما صنف تقریبا چې په پښتو کې په هر صنف باندې ډېر کار شوی دی، خو زما خپل ځاني چې کوم دی زیاته توجه هم غزل ته ده، او د دې نه علاوه ما سره نظمونه هم شته، او زما خپل ایجاد چې په هغې باندې ځینې ملګرو وایي چې یاره د دې چې هغې ته ما پنجه نوم ورکړی دی، هغه د 5 مصرو یو شعر چې په هغه د ټولو پاسنو 4 مصرو احاطه کوي، او په هغې کې چې کوم دی دا د هایکو په شان یو دی، خو چونکې د دې آهنګ هم برابر دی، وزن او بحر هم برابر دی، خو د ردیف او د قافیې د قید نه ده آزاده ده. دې کې مطلب نشته او مکتب پکې نشته، او ساده یو د 5 مصرو یو شعر یې هغې ته ما خپل نوم ورکړی دی پنجه. ځینې ملګرو وایي چې یاره دا 1982 کې اجمل منصور صاحب چې کوم دی د 5 مصرو دغسې یو 5 ییزه لیکلې وه، خو زه چونکې ما پښتو ویله نو ما ته ډېره پته نه ده لګېدلې، خو دا خو زما به هایکو لیکلي، او د نمونې په توګه چې کوم دی زه یو هایکو ویمه چې تاسو ته هم ویمه چې غیرت به تا کې مې خو زه هم پښتون یم، غیرت به تا کې هم وي زم پښتون یم، تل به زه تا سره په ضد کې چلم، تا چې نقاب وکړه ما ږیره پرېښوه. نو ځینې خیالونه به ما له داسې راغله چې هغه به په 3 مصرو کې نه بندېدل، نو ما د خپل د تسلی دپاره د خپل پیغام د مضبوطولو راغونډولو دپاره ما د 5 مصرو د دې پنجې نه مدد واخیست، او ما پکې خپل خیالونه بندول شروع کړل. دغه زما خپل یو ایجاد دی، او دلته چې دی نور په غزل کې او په نظم کې ما کار کړی. ډیره ښه ده. بالکل یقینا تاسو پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی، نو بالکل خو یو اخري تپوس به بل هم وکړم که چېرې شیردل خان شعور صاحب تاسو شاعر نه وی جوړ شوی، نو بیا به هم کوم اړخ ته دغه
نو که زه شاعر نه ویم دا خو لازمه خبره چې زما طبیعت دا خو شاعري خو چې کوم دی دا خو یو خدادات صلاحیت دی په دې کې خو مونږ چې کوم دی دورای نشو کولی دا خو د الله تعالی ورکړه ده چې الهامي طور د انسان ذهن ته یو خبره راشي او هغه منظومه که منظومه نه وي نو هغې کې له زرد بدل کول یا غني غرانیغه شي او برابر شي شاخ ته راشي ولا وکړي سړی او ټیک ټاک شي دا د الله تعالی د طرفه یو دغه نن زما خو په فیسبوک ابروز ما یو خبره کته وی چې یاره نن د ګرانۍ د وجې نه هر پنځم سړی شاعر دی نو دا داسې نه ده چې ځینې کارونه د مجبورۍ نه کېږي او ځینې کارونه د فراغت نه کېږي ځینې کارونه دی چې کار نه نو دا کار خل شروع کړي نو داسې ده چې ښه شعر لیکل چې کوم دی دا زه خو وایم چې دا روح ته سکون ورکوي یو ساینس چې کوم دی دا وړوکې یو خبره پکې زه ایډ کړم د خپله طرفه چې ساینس چې کوم دی دا جسماني فزیکل چې موږ ورته وایو جسماني سهولیات مهیا کوي او شعر او ادب چې دی دا روحاني سکون تا ته مهیا کوي په دې باندې ستا تسلي کېږي تا ته پې خوشحالي میلاویږي ذهني کیفیت دې ورسره برابري نو د دغې وجې نه زما که زه شاعر نه وې نو بس هم شاعرانو سره به بیا هم کېناستم ځکه چې زما سوچ زما فکر زما لب اللهجه زما دا فیل دا میدان دا خلک دا زما خوښ دي دا حساس خلک دي او د دې نظر چې کوم دی دا جوړي او د دې د معاشرې اتار چړاو ته او دې چې کومې باریکۍ بیانوي په شعر کې رابندوي او مصور په خپل تصویر کې په اسانه نشي بندولی ډیره مننه بالکل مینوالو به هم خبرې اورېدلي نو بالکل پروګرام کې به راسره خپل کلامونه شریک کوي معصوم صاحب هم غوښتنه کړې وه نو بالکل ارشاد جي جنید معصوم صاحب ته د غزل ډالۍ هغه کله کله تنګول کوي نو زه وایم چې زه شکریه ادا کوم او دا غزل د هغوی ته ډالۍ خو د دې مطلب څه داسې خو که بېتا شومه بېسابه شمه شم دی خو که بېتا شومه بېسابه شمه شم دی څه دي بس دومره چې تباه به شمه شم دی خو که بېتا شومه بېسابه شمه شم دی څه دي بس دومره چې تباه به شمه شم دی او چې ته خوشحالي دا کافي ده په خپل قتل نه یم چې ته خوشحالي دا کافي ده په خپل قتل نه یم څلور تکبیره یم ادا به شمه شم دی چې ته خوشحالي دا کافي ده په خپل قتل نه یم څلور تکبیره یم ادا به شمه شم دی او خیال مې که نه ساتي نو مه مې ساته فکر نشته که خیال مې نه ساتي نو مه مې ساته فکر نشته بیمار خو هسې مې سیوا به شمه شم دی ډېره مننه او در خیال که خیال مې نه ساتي نو مه مې ساته فکر نشته بیمار خو هسې مې سیوا به شمه شم دی او در پورې غوټه یم نو زه ټینګ یم زړه کې دا وې در پورې غوټه یم نو زه ټینګ یم زړه کې دا وې څه که جدا شم نو تالا به شمه شم دی در پورې غوټه یم نو زه ټینګ یم زړه کې دا وې څه که جدا شمه تالا به شمه شم دی او زړه تیږه نه لرم یو چا غونته کې در شمه ها زړه تیږه نه لرم یو چا غونته کې در شمه ها دا چې رضا شم نو رسوا به شمه شم دی او مقصد ده چې پختمه غمه که شوي ستړی په لار څه به کوي پختمه غمه که شوي ستړی په لار څه به کوي شعور مضبوط دی ورپشا به شمه شم دی ډیره مننه هم کوو یقینا مینوالو به ترې هم خوند اخیستې مونږ ترې هم خوند واخیستو شیردل خان شعور صاحب پروګرام کې به راسره نور کلامونه هم شریکوئ نو بالکل ارشاد نیکو ته دیوال نه دی نو څه شی دی نیکو ته دیوال نه دی نو څه شی دی او ستا ځواني جنجال نه دی نو څه شی دی نیکو ته دیوال نه دی نو څه شی دی او ستا ځواني جنجال نه دی نو څه شی دی او ته نه او ژوند کوم او ګرځمه ته نه او ژوند کوم او ګرځمه دا زما کمال نه دی نو څه شی دی ته نه او ژوند کوم او ګرځمه دا زما کمال نه دی نو څه شی دی او اوس مې دې په نوم بیخي پروا نه وي اوس مې دې په نوم بیخي پروا نه وي دا دې زوال نه دی نو څه شی دی اوس مې دې په نوم بیخي پروا نه وي دا دې زوال نه دی نو څه شی دی او چا سره چې وخت نه زړه نه ته نه یې چا سره چې وخت نه زړه نه ته نه یې دا سړی کنګال نه دی نو څه شی دی چا سره چې وخت نه زړه نه ته نه یې
دا سړی کنګال نه دی نو څه شی دی او څنګه مې چې وویني یو خواته شي څنګه مې چې وویني یو خواته شي دا دې په ما خیال نه دی نو څه شی دی څنګه مې چې وویني یو خواته شي دا دې په ما خیال نه دی نو څه شی دی او دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان مرګ نه دی وبال نه دی نو څه شی دی دا په جبین خال په مخ کې کوتې شان مرګ نه دی وبال نه دی نو څه شی دی او ماته د حرامو د توبې نه پس ماته د حرامو د توبې نه پس ستا دیدن حلال نه دی نو څه شی دی ماته د حرامو د توبې نه پس ستا دیدن حلال نه دی نو څه شی دی او تا ته به د څو ورځو کیسه ښکاري تا ته به د څو ورځو کیسه ښکاري او 12 میاشتې کال نه دی نو څه شی دی تا ته به د څو ورځو کیسه ښکاري 12 میاشتې کال نه دی نو څه شی دی او غم دې دی او زه او مټرګشتې دي غم دې دی او زه او مټرګشتې دي ښه چې انډیوال نه دی نو څه شی دی غم دې دی او زه او مټرګشتې دي ښه چې انډیوال نه دی نو څه شی دی او دا په تندي ګونجې د شعور په نوم دا په تندي ګونجې د شعور په نوم بوج نه دی ملال نه دی نو څه شی دی شیردل خان شعور صاحب ډېر ښه کلامونه پروګرام کې مرا سره ډېر ښه کلامونه شریک په پروګرام اخیره کې به مینوال څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل ارشاد جي پیغام خو زما ټولې پښتونخوا ته او ټول هر مسلمان ته هر پښتون ته دا دی چې د خپل فرض او د پردي قرض په ادایګۍ کې یو ذره سستي ونه کوي ډېره مننه پروګرام کې هم ډېره مننه کو غواړو به اجازت نو بالکل ما انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان